سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره په ډیره مهمه موضوع خبرې کوم، نفرولتایسز یا د پښتورګي ډبره یا د ګردې تیږه. ښه، مخکې له دې چې د ګردې په تیږه خبرې وکړو یا د پښتورګي په ډبره، باید په ذهن کې مو موجوده وي هغه ډبرې چې موږ په خپل محیط کې ګورو، دا هغه ډبرې نه دي چې په ګردو کې لیدل کېږي. اکثره په محیط کې چې کومې تیږې وینو یا هغه د کلسیم کاربونیټ فورمول لري یا د کلسیم کاربونیټ نه جوړ شوي دي. کلسیم او کاربونیټ یو ځای کېږي او دا په غرونو رغونو کې چې کومې لیدل کېږي. د کلسیم کاربونیټ ترڅنګ د سیلیکیټ په نامه هم اکثره تیږې ډبرې کاڼي موجود دي. دا هغه څه نه دي چې په ګردو کې جوړیږي. دا خبره مو ځکه وکړله چې اکثره غلط باور موجود وي چې بعض انسانان داسې فکر کوي چې که اوبه ناپاکې وي نو کولی شي چې د ګردې د تیږې سبب وګرځي. دا یو غلط باور ده. ناپاکې اوبه معنا که خاوره ولري یا شګه ولري، چې اکثره دا د خامو پخو اوبو باور هم غلط ده چې د ګردې د کاڼي سبب ګرځي. خاوره او شګه که چیرې په اوبو کې موجوده وي، بعض انسانان داسې فکر کوي چې ګواکې دا اوبه به راځي او دا به په ګرده کې د تیږې سبب ګرځي. دا یو غلط ذهنیت ده. په شروع مخکې له دې چې د ګردې په تیږه وغږیږو، دا موضوع باید واضح شي. ښه، راځو نفرولتایسز یا د ګردې کاڼي ته. اول باید پوه شو چې ټایپس یا څو ډوله تیږې موجوده دي په ګرده کې. بعد له هغې ورځو علتونو ته چې څنګه پیدا کېږي. په مجموع کې 3 ډوله تیږې په ګرده کې ممکن دي چې جوړې شي. یو ډول د کلسیم اکزلیټ سټون په نامه یادېږي. کلسیم اکزلیټ یا د کلسیم اکزلیټ ډبره. په دې وروسته غږیږو چې دا کوم ډول ډبرې دي او څنګه جوړیږي. دویم ډول د تیږې چې په ځینې انسانانو کې لیدل کېږي هغه یوریک اسید کرسټلز یا یوریک اسید سټونز. یوریک اسید سټونز د یوریټ سټون په نامه هم یادېږي. دریم ډول د تیږې چې په ځینو انسانانو کې تشخیص شوي دي هغه سیسټین سټونز دي. سیسټین یو پروټین ده. که چیرې دا پروټین د وینې په جریان کې زیات شو، ګردو فلټر نشو کړی، نو په هغې صورت کې تکلیف منځته راځي. ښه، هغه تکلیف څه ده؟ سیسټین سټون یا د ګردې ډبره ده. تقریبا 15% د ګردې ډبرې د کلسیم اکزلیټ تیږې دي. ډیره کمه فیصدي، تقریبا 10% د یوریک اسید تیږې دي او 3 الی 15% د ګردو کاڼي له سیسټین نه جوړیږي. ښه، راځو دغه ډول چې په ډیرو انسانانو کې لیدل کېږي، یعنې 15% دغه تیږې د کلسیم اکزلیټ تیږې د ګردو د تیږو سبب ګرځي یا په پښتورګو کې د ډبرو سبب ګرځي. کلسیم اکزلیټ 2 علتونه لري. درست؟ هایپرکلسیمیا یا د وینې په جریان کې د کلسیم زیاتوالی. هایپرکلسیمیا که چیرې د وینې په جریان کې کلسیم زیات ول او د اوږدې مودې لپاره پاتې شول، دا یو خطر جوړوي د ګردې د کاڼي. له یوې خوا که چیرې په ګرده کې کلسیم زیات شي او له بلې خوا ته اکزلیټ زیات شي یا هایپر اکزلوریا منځته راشي. هایپر اکزلوریا نو د تیږې د جوړېدو یا په پښتورګو کې د ډبرې د جوړېدو چانس زیاتېږي. راځو هایپرکلسیمیا ته څه معنا لري. هایپرکلسیمیا دا ټرم یو څه واضح کوو. که چیرې د وینې په جریان کې کلسیم زیات شي، هغه وضعیت ته هایپرکلسیمیا وایي. کله د داسې یو حالت سره زموږ وجود مخ کېږي. ګورئ، که چیرې تاسو به حتما د ویټامین ډي په نامه یو څه اورېدلي وي. ویټامین ډي، د ویټامین ډي وظیفه څه ده؟ د وینې له جریان نه کلسیم اخلي او هډوکو ته انتقالوي. که چیرې ویټامین ډي کم شي نو هغه ځواک او هغه توان کمیږي چې کلسیم له وینې نه اخلي انتقالوي هډوکو ته. نو
څه به منځته راځي؟ هایپرکلسیمیا. یو علت د وینې په جریان کې معلوم شو د ویټامین ډي کمبود. کله ویټامین ډي کمیږي په وجود کې، غټ علت یې لمر ته نه کېناستل دي یا د لمر وړانګو ته ځان نه ښودل دي. ډیری خلک وظایف لري، سهار ځي او ماښام راځي له خپل دفتره، لمر نه ګوري، د جمعې په ورځ هم ورته خاص فرصت نه ایجادېږي. دا بیا د وخت په تېرېدو د ویټامین ډي د کمبود سره مخ کېږي. او هغه خواړه که چیرې کم وخوړل شي یا په ورځني ژوند کې کمه ترېنه استفاده وشي چې ویټامین ډي لري، هغه هم د ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي او په ټوله کې هایپرکلسیمیا یا د کلسیم د زیاتوالي سبب ګرځي په وینه کې. موږ د پاراتایراید په نامه یو هارمون لرو. په غاړه کې زموږ یوه غده موجوده ده، تایراید په نامه. دوه کوچنۍ نورې موجود دي د پاراتایراید په نامه. دغه پاراتایراید هارمون مهمه وظیفه لري. پاراتایراید هارمون. ګورئ، موږ په غذایي توکو کې کافي داسې منابع لرو چې هغه کلسیم تولیدوي. درست؟ فرضاً زموږ د هاضمې جهاز ده، دا معده ده، دا کولمې دي. خواړه خورو او په دو خوړو کې کلسیم موجود دي. له دغه ځایه له هاضمې جهازه د کلسیم د جذب سبب څه ګرځي؟ پاراتایراید هارمون. که چیرې پاراتایراید هارمون کم شي نو څه پیښیږي؟ دا کلسیم له د ځای نه جذبیږي، نو د هایپوکلسیمیا په نامه تکلیف جوړوي. یعنی کلسیم په وینه کې کم شول، ولې؟ پاراتایراید هارمون کم ده او کم جذبوي. اما برعکس که چیرې دغه پاراتایراید هارمون زیات تولید شي نو ډیر کلسیم به د هاضمې جهاز جذبوي او دا د هایپرکلسیمیا سبب ګرځي. د دې ترڅنګ هایپراکزلوریا ته راځو. دلته خو مو پیدا کړل چې د وینې په جریان کې کلسیم زیات دي. کله هایپراکزلوریا راځي یا دغه اکزلیټ په نامه چې کوم مواد دي دا د کلسیمو سره کله یو ځای کېږي چې بالاخره کلسیم ستون یا دا د پښتورګو ډبره جوړي. کله چې ناروغ د شنو بوټو یا دغه سبزیجاتو ترکاریو نه ډېره استفاده کوي. درست؟ لیفي ویجیټیبلز، د شنو پاڼو والا کم سبزي چې دي، که له دې نه موږ زیاته استفاده وکړو، اسراف وکړو په خوراک کې، او له بلې خوا د وینې په جریان کې کلسیم هم زیات وي، نو څه پیښیږي؟ زیات اکزلیټ راځي او د وینې جریان ته جذبیږي. دغه اکزلیټ له کومه؟ له دې شنو سبزیو ترکاریو راځي. اکثره خلکو په خپل سر غذایي رژیمونه نیولي دي، یا خپل وزن کموي یا خپل سټایل ترتیب کوي، ولې؟ ناخبره له دې چې دا کولی شي ضرر یا زیان هم ولري. له یوې خوا په وینه کې کلسیم زیات شول، له بلې خوا په وینه کې اکزلیټ زیات شول، دا دواړه یو ځای کېږي او د کلسیم اکزلیټ په نامه تیږه جوړوي. په 15% انسانانو کې دا تیږې موجودې دي. یعنی که 100 نفره د ګردې تیږه ولري او موږ تحقیق وکړو 15% کلسیم اکزلیټ دي. دویم ډول تیږه کله منځته راځي په ډبره کې، تقریبا ډیره کمه فیصدي د انسانانو په دې یوریک اسید سټون باندې مبتلا دي. د دې تقریبا غټ علت د وینې په جریان کې د یوریا زیاتوالی ده. کله یوریا د وینې په جریان کې زیاتیږي، موږ د نقرس یا د ګاوټ په نامه تکلیف لرو، په هغه کې یوریک اسید زیاتیږي د وینې په جریان کې. دغه حالت ډیری وخت یو جینیټیکي یا ارثي ناروغي هم وي، جینیټیک ډیسارډر. په ارثي ډول یوریک اسید زیات جوړیږي او دا بالاخره ورځي په ګردو کې نه فلټر کیږي او د نه فلټر د وجې هلته رسوب کوي او تیږه جوړوي. ډیره کمه فیصدي انسانان په دې تیږه باندې د ګردې دا ډول تیږه لري. راځو پروټین سټون یا سیسټین سټون ته. اکثره وخت د پروټین په تجزیه کې ابنارمالیټیز موجود وي. د پروټین تجزیه او تحلیل د وجود په واسطه سمه توګه نه کیږي. امینو اسیدز یا د پروټینونو هغه اولیه واحدات دي
دا یو د دغه پروټینونو نه سیسټین نومیږي. سیسټین ډیری وخت غټ مالیکول وي، نه جذبیږي، نه فلټر کیږي د نفرون په واسطه او د تیږې د منځته راتګ سبب ګرځي. ښه، ډیری وخت ما اوریدلي چې ځینې ډاکټر صاحبان یورالوجستان د بعضې مریضانو ته وایي چې تاسو به غوښه نه خورئ یا به لوبیا او نخود نه خورئ یا د غنمو ډوډۍ کمه خورئ، ځکه چې دا پروټین لري او پروټین دلته راځي د دې تیږې مقدار او کیفیت او سایز او دردونه زیاتوي. همدا رقم اکثره به ځینې مریضانو د ډاکټر صاحبانو نه اورېدلي وي چې د تیږې په موجودیت کې په ګرده کې د کاڼي یا د پښتورګي د کاڼي په موجودیت کې د شنو سبزیو نه خصوصا له پالکو نه پرهیز کوي، پالک مه خورئ ځکه چې په دو کې اکزلیټ زیات ده او هلته چانس زیاتوي د ګردې د تیږې. ښه، په دې ټولو کې هغه د ګردې هغه کاڼی چې ډېر درد جوړوي هغه دا ده، دته یوریک اسید کریسټلز هم وایي. کریسټلز هغه تیږې ته وایي چې ډېرې تیزې او تیرې ژیګانې ولري، د دو په واسطه چې کله حرکت کوي ګرده کې نو د درد سبب ګرځي. فرضاً دا ګرده ده او دا هغه پایپ ده چې له ګردې مایعات او تشې میتیازې انتقالوي مثانې ته. که چیرې دلته تیږه موجوده وي، دا کریسټل تیږه چې ده داسې یو شکل لري، کله چې حرکت کوي نو دغه تیرې څنډې د پرنکیما د شکېدو سبب ګرځي او دا ډېر شدید درد جوړوي، سیویر پین. له دغه درد سره ډیری وخت په تشو میتیازو کې وینه هم موجوده وي، یعنی هیماچوریا هم موجوده وي. نو په تیږو کې هغه چې ډیره دردمنه ده د یوریک اسید په نامه تیږه ده. په هر حال راځو علایمو ته. که یو څوک د ګردې کاڼی ولري نو دوی به څه ډول علایم لري؟ تر ټولو مهمه یې باید په دې پوه شو چې تر ټولو مهمه که چیرې د ګردې کاڼی موجود وي او دا کاڼی کم درد ونه لري، ایسیمپټومټیک وي، نو هیڅ معالجې ته اړتیا نشته ده. خو که چیرې کاڼی موجود وي او د دردونو سبب وګرځي، لومړنۍ نښه یې پین، درد ده. دا درد چیرته موجود وي؟ دا ډیری وخت د ګردې که ښي ګرده کې وي نو په ښي تشي کې وي، که چپه ګرده وي په چپ تشي کې موجود وي. که چیرې تیږه حرکت وکړي نو طبعا د زخم سبب ګرځي، هیماچوریا یا په وینه کې په تشو میتیازو کې وینه هم لیدل کیږي. درست؟ د تشي درد او ورسره په تشو میتیازو کې وینه دا د ګردو د تیږې د موجودیت معنا ورکوي او دې حالت ته باید متوجه اوسو چې الټراساوند کې دا وضعیت ډېر ښه معلومیږي. ښه، ډیری وخت د ګردې د تیږې د وجې چې کوم درد پیدا کیږي هغه لاندې هم حرکت کوي چې موږ ورته ګراین پین وایو. ګراین پین. ښه، ګراین پین چیرته وي؟ ښي طرف ته له نامه لاندې، یعنی همداسې موازي د تشي سره دغه ساحه درد کوي او د دغه دردونو سره هم ډیری وخت په تشو میتیازو کې وینه وي. همدا رقم د وینې موجودیت په مثانه کې د سیسټایټس یا د مثانې د عفونت او د التهاب سبب هم ګرځي چې د دې د وجې مریض تب او استفراغات هم کولی شي پیدا کړي. ډسیوریا یا د تشو میتیازو سوځیدل حتمي او لازمي وي د ګردې په کاڼي کې. ښه، که چیرې د ګردې کاڼی یا ډبره موجوده وي څه وکړو؟ معالجه څه ده؟ ښه، موږ دوه ډوله معالجې د ګردې د کاڼي لپاره پیشنهاد کوو، میډیکل او سرجیکل. د دواګانو نه استفاده او عملیات کول. میډیکل کې څه دي؟ که چیرې مریض د درد طاقت ولري یا موږ وشو کولی قوي انالجزکس وکاروو، په همدې وخت کې د ځینو درملو نه استفاده وکړو چې د ګردې پرنکیما یو څه نرمه کړي او تیږې ته حرکت ورکړي. همدا رقم ځینې مثل ریلکسنټس دي، فلوکسیټ 200 ملي ګرامه د ګردې په کاڼو کې ډیری وخت ښه نتیجه ورکوي. دا د رینل پرنکیما یو څه نرموي او تیږې ته اجازه ورکوي چې حرکت وکړي، داسې لاندې راشي. ورسره ځینې هلوپیتیک میډیسنو ښه نتیجه ورکړې ده لکه سنکل ډراپس،
دا کولی شي د تیږې په تحرک کې یو څه رغندرول ولري. ورسره ډایروټکس دي یا له ټولو مشهوره لازکس ټابلیټونه د تشو میتیازو مقدار زیاتوي، فلو زیاتوي چې تیږه بالاخره له خپل موقعیت حرکت وکړي مثانې ته. اما نن سبا ډیر ښه پیشرفت د دې په دې معالجه کې شوی ده، هغه چې لیزري عملیاتونه ورته وایي، اکسترا کارپوریل شاک ویو. اکسترا کارپوریل شاک ویو څه کېږي؟ دا لکه زموږ په ټولنه کې چې په لیزري عملیاتو باندې مشهوره ده، د آواز په واسطه باندې اکسترا کارپوریل شاک ویو، لیټوتریپسي. شاک ویو دغه پروسیجر ته چې تیږه پې د لیزر په واسطه له منځه وړي هغې ته لیټوتریپسي وایي. ښه، ګورئ څنګه د آواز په واسطه باندې دا تیږې له منځه ځي، دغه موضوع یو څه واضح کوو. خدای دې د بمونو چاودېدل نور په دې هېواد کې نه لري او نه د خدای څوک نه د بیا دغه تریخې تجربې تکراریږي. کله چې بم اولوزي نو آواز ډیر قوي امواج تولیدوي او حتی دغه امواج ساختمانونه غورځوي، له منځه یې وړي. دقسې یو موج د آواز په لیټوتریپسي کې هم جوړیږي د ماشین په واسطه، او دغه ماشین کولی شي چې تیږه تکه تکه او پارچه پارچه کړي. فرضاً دلته د ګردې کاڼی موجود ده، د لیټوتریپسي په واسطه تقریباً داسې 20,000 هرټزه یا 20,000 هرټز قوي آواز د ماشین په واسطه تولیدیږي او خوځوي د تیږې د ډیر قوي خوځښت ورکوي او تکه تکه یې کوي، لاندې حرکت ورکوي. تر نن سبا دا یو څه منل شوې معالجه ده. په ټوله کې د تیږو د موجودیت په علایمو او په نښو هم وغږیدو. د لیټوتریپسي یا لیزري عملیات نتیجه بهتره ده. ولې بار بار انجام غلط ده؟ بار بار که چیرې موږ د ګردې د تیږې سره مخ کیږو، په هغې صورت کې کولی شو چې که اټو ایمیون ډیزیز وي یا خودسره تولیدات ولرو، نو په هغې صورت کې کولی شو چې د سټیرایډونو استفاده وکړو او ورسره د خپل یورالوژیست سره تماس ونیسو او دا موضوع ورسره شریکه کړو. ځکه بار بار لیزر تراپي یا لیټوتریپسي د قوي اوازونو په واسطه د ګردو غوښو یا پرنکیما ته هم صدمه رسوي. مننه.